Salam. Welcome dear students again. This is Education Afghanistan and I am Mansoor Wahdatاوه, your English teacher. The English teacher of Easy English and Pashto program. Today is our A-57th lesson and we are going to start from our grammar part. We studied the tenses, that was done. The issue, it was finished in last lessons and previous lessons. Today we are going to talk about the punctuation, which is an important factor for writing something. When you're writing something, that is important to consider the punctuation in that. نن د نقطه گذاری پړه باندې بحث کوو دغه پړه باندې خبرې کوو. punctuation معنی ده نقطه گذاری. څه معنی ده؟ نقطه گذاری. یعنی وقتی که ما یک چیز را نوشته میکنم اونا را که نشانه ها میتم، مثلا سوالیه میتم، کامه میتم یا اکسکلمیشن مارک میتیم، این را نقطه گذاری میگه. چی میگه نقطه گذاری؟ یعنی دیتا نقطه گذاری وای کله چې مونږ په جملو تعال رائټینګ تخپل تغه سوالیه مثال پړول کوټیشن مارک پاسټاپی دغه نشانی ورکول دغه علامه ورکول دغه علامه گذاری یا نقطه گذاری وای. په دغه کې یو څو مهم شان مرخص دي چې هغه ډیر زیات اړین دي تاسو لپاره چې باید زده کړئ. اینها کې هستن فول استاپ است، question mark است، exclamation mark، کاما، کالن، کوتیشن و اپاستروفی هستند. اینا خیلی ضروری هستند که باید یاد بگیرید، چرا که شما نوشته میکنین یک چیزی و شما همین نقطه گذاری را نداشته باشین، اما یعنی رایتینگ شما شاید عالی باشه، شاید شما زیاد یعنی فهمیده باشین در یک زبان، مگر اگر همین نقطه گذاری را نداده باشین، نشانه ها و علامه ها را نداده باشین، شما یک شخصی تعلیمی یافته و یک شخص اکادمیک قبول نمیشین. به همین خاطر همین چیزا را باید یاد بگیرین. لومړی راځو فول سټاپ ته. فول سټاپ معنی ده یعنی موږ ورته پیریډ مو ټکی ورته وایو. دا د دوه پرپوزز لپاره کاریږي. څو پرپوزز لپاره؟ دوه پرپوزز لپاره. یو end of sentence کله چې جمله ختمیږي په هغه وخت کې موږ فول سټاپ لګو. مثلا I am a teacher. ګورې یو جمله ختمه که دلته ورته فول سټاپ لګېږي. دې ته هم فول سټاپ وایي، هم ورته ډاټ وایي، هم ورته پیریډ وایي. دغه ټول نومونه ورته کارېږي. دویم دغه فول سټاپ د ابریویشنز لپاره کارېږي. او ابریویشنز لنډیزونه، مثلا موږ وایو چې مسټر، که تاسو وګورئ ابریویشن معنی مخففات. وګورئ مسټر دا مخفف دی نه مسټرس، د مسټر مخفف دی دا MR. مثال په ډول موږ وایو ډاکټر، مثال په ډول RD. داسې هغه به تاسو لیدلي دغه مخففات دغه په پای کې چې دا ټکي کارېږي دغه هم یو د جابز او یو د فنکشنز د فول سټاپ څخه ده. دغه د فول سټاپ دندی. دوم که است question mark سوالیه. از نام شما فهمیده میتونیم که سوالیه یعنی بعد سوال میه، یک چیز سوال باشه، جای سوال باشه، پرسان باشه، اما جمع سوالیه در آخر میمانیم. یک جمله است مثلا ما میگم what is your name؟ نام شما چیست؟ ستاسو څه نوم دی؟ اخر ګوره سوالیه. نو کله چې یو پوښتنه دي ته وایي چې جواب ضرورت دی، د معلوماتو ضرورت دی. کله چې داسې یو څه وسي په هغه کې موږ څه راولو، په اخر کې سوالیه راولو. که چېرته داسې راغلی چې مثال په ډول I am a teacher او اخر کې سوالیه I am a teacher، اخر کې سوالیه، لکه دا یو سوالیه جمله ده. سوالیه څنګه؟ یعنی موږ پښتو کې وایو چې I am a teacher، زه استاد یم. یعنی موږ پوښتنه کوو، یعنی دغه سوالیه په دې کولی شي دغه پازیټیو کوم سټیټمنټ چې دا په انټراګیټیو جمله باندې واړی یا په هغه انټراګیټیو جمله باندې واړی او پوښتنه باندې واړی، داسې کولی شي. نو دغه واسطه کله موږ وایو که نه، موږ په خپل ساوند باندې کله چې موږ اواز جګو او ټیټو، موږ مثبت جملې هم سوالیه تړولی شو. مثلا زه وایم پښتو کې زه یو زده کوونکی یم، لکه دا یو مثبته جمله ده، معلومات هېڅ اړتیا نشته. بېرته زه وایم زه یو زده کوونکی یم. ګورې پوښتنه شو، هماغه جمله، هماغه سټیټمنټ، هماغه کلمات پوښتنه. په انګلیسي کې بیا دا خو په رایټینګ کې نه معلومیږي که نه. په رایټینګ کې که معلومو نو دغه سوالیه په اخر کې ورکوو. که چېرته مثبت جملې ته په اخر کې سوالیه ورکړل شوی نو تاسې پوه شئ چې دا یو انټونیشن دلته وجود لري، د غږ ټیټوالی جګوالی د دغه مثبت جملې سوالیه ته چینج کړې ده. ایکسکلمیشن مارک ندایه علامه چې دغه علامه ده that after emotions راځي. when there are emotions in sentences, for example I say that wow what a beautiful car. After beautiful car, when the sentence ends we give an exclamation mark there. for example مثلا وایو موږ چې wow. ګوري wow د ایموشنز دي. که چېرته همداسې جمله چې what a beautiful car هم ایموشنز دي. یا مثال په ډول خوږ شي فیلینګز دي. کله چې خوږ شي هم دغه ورته کاري. د دغې لپاره موږ ایکسکلمیشن مارک کارو. کامه
Comma is an important mark which we use in punctuation. It is used when we separate items. Now when we use between list. With here is list. مثلا مونږ وایو چې کار motorcycle cycle and cycle. ګوري په دې لیست کې تاسو وګوري دغه څو ور کامه راغله دغه کامه د لیست جدا کول لپاره. مثلا موږ د آیټمز د جدا کول لپاره مثلا تا د څوک وایي چې 6 راوړه 3 شیان راوړه څه مثلا وایي چې بوک بال دغه چې ټول جدا کېده په کامو په واسطه باندې جوړ کیږي. دویم موږ د جملو د جداوالي لپاره کله چې دوه جملې راغلي اوسي او دا موږ یو ځای کړي په اند باندې په کنجنکشن باندې په دغه وخت کې یا په ټو په بټ باندې مې یو ځای کړي دغه وخت کې هم کاما کاریږي. مثال په ډول احمد is intelligent ګوري کاما but محمود is not intelligent. دغه دوه جملې د بټ نمخ کې د اند نمخ کې د کنجنکشن نمخ کې چې راغله دا کاما ورنه راغله نو دغه دوه دندې وي. کالن دا کالن دوه ټکو ته وایي لکه دا چې لیکل شوي دي دا د دې لپاره کاریږي چې کله یو شی مونږ ډسکرایب کوو. مثلا لیکو چې بوک بوک مو لیکو بیا داسې لیکو دا د دې نور وروسته نه په دې معنی چې دا بوک نور تشریح کېږي فور انټروډکشن فور ډسکرپشن مې تشریح وکړه لکه ډسکرپشن ده. بل فور انټروډکشن اف د لیست مثال په ډول وی هډ ګان ټو ډفرنٹ پلیسز موږ مختلفو ځایونو ته تللي وو کونړ بیا کابل او داسې ګوري دغه لیست راته د انټروډکټ کو دغه راته معرفي کو دا چا دا کالن دغه د کوټیشن مارکس دغه نوم نه معلومیږي چې دا کوټډ سپیچ چې کوم راغلی موږ د پردی وینا راخلو د پردی وینا په دغه دا ګوري دا دوه دانې دي اول سره او اخر سر کې به ورکو پردی وینا په کې مثلا موږ وایو he said ګوري پردی وینا په کې واچول دا دی کنه احمد is good person ګوري اخر کې دا ورکو نو دغه پردی وینا چې مونږ غواړو واچو دا مونږ په چې کې چو کوټیشن مارک به سر کې اخر سر کې راوړو. عموما کې تاسو نو لیکنې کوي او د سې یو چا وینا راوخلي او هم داسې ولیکي او دا کوټیشن کې بند نه کوي دا په هغه کې راځي تاسو غلا کړی دا د بیغلا نو دغه پردی وینا چې دا په کوټیشن کې بنديږي. اپاستروفي دا هغه ته وایي دغه علامه ته وایي یعنی ګوري دا کامه د سیده کدا کرخه وسی کاما دلته کېږي او اپاستروفي دلته کېږي فرق دومره دی ښه دا ابو د لاین کېږي او کاما آن د لاین کېږي. دا د دوه شیانو لپاره کارېږي اپاستروفي یو د کنټرکشن لپاره مثلا موږ وایو چې هیز ګوري هی از راوړو هیز ته تغییرو کنټرکشن شو مثلا شیز دا د آی په ځای باندې موږ دلته کنټرکشن کې اپاستروفي ولګوله. بل د پوزیشن په اړه موږ اس اپاستروفي اس لرو مثلا موږ وایو چې احمد ګوري احمد کار ګوري کله چې اپاستروفیک بیا دغه پوزیشن لپاره غوښ کاری د سره اس کلمه راشي. نو دغه پنکچویشن مهمه خبرې کې دا وي چې فول سټاپ موږ د جملې په پای کې کارو کله چې جمله مثبت اوسي سټیټمنټ اوسي او ابریویشن یعنی د مخففاتو په پای کې کوېسچن مخکاره معلومي چې د سوالې په اخر کې ایکسکلیمیشن مارک یعنی ندایا د ندا یعنی یو ډول احساسات او یو ډول فیلینګز په اخر سر کې وادیګه کې اس کاماس که وخت کې آیټم را جدا میکنیم لیست می باشه همون باز کاما بکار میکنیم یا جملات می باشه کمپاوند می باشه مثلا به ما به کنجکشن جدا ساختیم همون وقت بیفور از کنجکشن چی بکار میکنیم کاما بکار میکنیم. کالن وقتی که ما لیست انترودیوس میکنیم و یا هم یک چیزی را دیسکرایب میکنیم مثلا تایتل نوشته میکنیم باز کالن استعمال میکنیم بعد از او درباره تایتل معلومات میاریم به همین خاطرم چی که بکار میشه کالن بکار میشه. کوتیشن مارک از نامش ما فهمیده میشه و از نامش معلوم میشه. کوت یعنی اسپیچ که از کسی دیگه گرفته شده و یعنی اسپیچ کسی دیگه وقتی که من بخوایم د رایټینګ اکادمیک گپها و کلمات کسی دیگر بیاریم باز باید پیش از او و فاس از او کوتیشن مارکس بیاریم. امیر کوتیشن مارکس میگه دو دانه می باشه ابو د لاین می باشه مثل کی اپاستروفی است. اپاستروفی به دل پر کاریږي تر څو کنټرکشن وسی کنټرکشن دی ته وی چې هی از راغله موهیز لیکو نو دغه آی په ځای موږ زړه تر کنټرکشن لیکو شیز راغله شیز لیکو یا هم پوزیشن هغه وخت کې کله چې اس ورسره راشي یا اپاستروفی راشي اس اپاستروفی راشي پوزیشن ملکیت مثلا احمد کار نو احمد موټر. So thank you dear students. It was the first part of A-55th lesson. Let's go to our second part.
Coming towards license, lift, leave, light, like, liquid, list, location, lost, loyal, luck, magazine, mad, license, lift, leave, light, like, liquid, list, location, lost, lie, luck, magazine and mad. license معنا د لایسنس موږ ورته پښتو کې د لایسنس کلمه کارو چې ته ویلی شي لایسنس عموما کله چې وقت کې ما موتر چی میکنیم درایو کنیم از امو خاطر باید یک لایسنس داشته باشیم امو را که میگیریم او را چی میگه امو خودش امو پیپرز که می باشه او را لایسنس میگه یعنی هغه ته لایسنس وایي لیفت معنا د چپ for example this is my left hand دا زما چپ لاس دی I'm lefty زه چپ لاسه یم leave معنا د پرېښودل leave پرېښودل ته یو رخصتۍ ته هم وایي for example leave your works and come کارونه دې پرېږده او راشه یا ویلی شي for example you have many leaves and you have 3 leaves and you work ته په خپل کار کې 3 رخصتۍ لرلی شي light معنا د روخانه ته هم ویل شي سپک ته هم ویل شي for example this is a light weight دا چې د سپک وزن دی you can say that the room is very light دا هغه چې دا اتاق چې ډېر روښانه دی یا بلب ته هم ویل شي for example switch on the light like معنا د خوښول څه معنا ده خوښول for example I like to go university زما خوښېږي چې پوهنتون ته لاړ شم liquid معنا د مایع څه معنا ده مایع for example the water is a liquid اوبه چې څه دي مایع دي او list معنا د list څه معنا ده list for example when I was getting married there was a list of the thing that I had to buy کله چې مې واده کولو تقریبا یو list و چې باید مې اخیستلی وی او location معنا د موقعیت څه معنا ده موقعیت for example the GPS can show your location to other people GPS کولی شي ستاسې لوکیشن نورو خلکو ته وښیي last معنا د ورک for example you're a really lost person ته یو ډېر ورک سړی یا for example I have lost something ما یو شی ورک کړی دی loyal معنا د وفادار وفادار یعنی for example we say that some people are very loyal we have to keep them ځینې خلک ډېر وفادار دي باید له ځان سره یې وساتو لک معنا د تالی یعنی بخت for example I have very bad luck زه ډېر بد بخت لرم یا Allah I want from Allah subhanahu wa ta'ala to give me good luck د الله تعالی نه غواړم چې ماته ښه بخت راکړي magazine معنا د څه د مجله چې ورته وایي دې ته magazine وایي مجله او مېډ معنا د ښځې ته ویلی شي پیغله یا مزدوره پیغله زیاتره دغه کلمو ته لپاره کارېږي څوک چې داسې کارنده غوندې اوسي هغه ته یعنې چېرته کار وکړي هغه ته مېډ ویلی شي نو ښځې ته ویلی شي خصوصا ملکه لپاره چې هغه کارګره واوسېږي so thank you it was the second part of 55th lesson let's go to our last part coming to sentences I had problems sir can I have a leave tomorrow can I have a leave tomorrow or who the hell are you if I call you friend then see my loyalty don't displace your mom's trust I had problems sir معنا ما مشکلات لرل استاد سر د استاد لپاره کاریږي ټیچر او سر انسټرکټر دا ټول استاد لپاره کاروي I had problems ما مشکلات لرل سر استاد can I have a leave tomorrow زه سبا رخصتي درلودلی شم leave رخصتي ته ویلی شي who the hell are you ته پکې لا څوک یې یعنې دا کله چې موږ غوسه اوسو داسې موږ دا د درې ایتو میگم که تو چی کار هستی تو کیستی آخر یعنی تو میگیم who the hell are you ته څوک یې can I have a leave tomorrow آیا سبا یا پرده کدام رخصتی داشته میتونم what can I do for you
ما به شما چی کرده میتونم، یعنی زه تاسې لپاره څه کولی شم. If I call you friend اگر برای دوست بگویم then see my loyalty. باز مرا ببینی که چقدر وفادار هستم، یعنی باز وفاداری ببینی. نو که چیرته هغه دوست درته وایم نو بیا زما وفاداری وګوره. If I call you friend که دوست درته وایم then see my loyalty. بیا نو زما وفاداری وګوره. Don't displace your mom's trust. د خپل مور باور چې کوم دی دا مه بې ځایه کوي، خصوصا خویندو لپاره. Don't displace your mom's trust. د خپل مور باور څنګه کوي؟ مه بې ځایه کوي. Thank you dear students. It was our A-55th lesson. Till I'm coming in another lesson, recommend you to Allah have good, great and happy times.